تنو باندې یو کتاب لیکلی، هغه کتاب د تیروتنې په نوم دی. تیروتنې په څرګنده یې دا تیروتنې لیکلي، تیروتنې لیکلي. دا د استاد صمیم خبره و چې دا د رشاد صاحب تیروتنې دي. په هر صورت رشاد صاحب دومره تحقیق کړی دی چې هغه واقع چې هغوی ناسمه راخستې یا پکې تیروتې دي، هغه رشاد صاحب سمه کړې ده. کله چې موږ په تاریخ باندې کره کتنه کوو او تاریخي حقایق سمو یا ناسمه یې په ګوته کوو، نو هغه ډېرو معلوماتو ته ضرورت لري. نو پان رشاد داسې یو سړی و چې هغه ډېر معلومات لرل، ځکه یې په تېروتنو باندې یو کتاب لیکلی دی. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ هر څه ور اضافه کوو باید سم یې ور اضافه کوو، او که سم ور اضافه نه شي دا بیا نو ستونزه پیدا کوي. ښه، ډېرې کلمې داسې دي چې موږ په یو تعصر کې ترجمه کوو. مثلا موږ د ډېرو دغو لاندې راځو، احساساتو لاندې راځو. موږ باید په ډېرو احساساتو کې یو شی ترجمه نه کړو چې هغه خپل احساس پکې ډېر په داسې حد کې شامل کړو، یا هغه الفاظ پکې داسې شامل کړو چې هغه اصلي معنا د هغه متن چې ده هغه موږ ورکه کړو. دا کار باید ونه کړو. بل د هرې ژبې د قواعدو مخکې یادونه وشوه. زه یو مثال ورکوم. مثلا که موږ دغه متن ژباړو چې بچیم هوشیار باش، بچیم هوشیار باش تا که به هدف خود برسی، زویه هوښیار اوسه تر څو خپل هدف ته ورسیږي. که تر څو دا تا کې د تا کې ترجمه ده، که کټ مټ موږ تا کې په تر څو ترجمه کوو، دلته هغه مفهوم غلطیږي. مقصد داسې دی چې بچی هوښیار باش تا که به هدف خود برسی، یعنی هدف بیرته د وسیلې په توګه کارئ، نه د هدف په توګه. که همدا متن موږ داسې ولیکو چې زویه هوښیار اوسه چې خپل هدف ته ورسیږي، نو په دې صورت کې موږ سم متن ترجمه کړی دی. یعنی هدف د هدف په توګه تلقي شوی دی، نه هدف د وسیلې په توګه. بله خبره دا ده چې خاص نومونه باید موږ هیڅ وخت ترجمه نه کړو. مثلا امام نافع یو نوم دی، که موږ دا ترجمه کوو نو ګټور امام، نو دا خو امام نافع نوم دی. که اوس موږ وایو چې ګټور امام، نو دا خو نوم موږ بدل که. یا ترکستان د ترکو ځای دی، خو که موږ وایو چې فلانی د ترکو ځای ته تللی، دا د ترکو ځای کیدی شي یو بل ځای وي، مګر د ترکستان دا خاص نوم دی، دا د یوې سیمې نوم دی. دا باید ترجمه نه کړو. بل مصطلحات دي. د مصطلحاتو په ترجمه کې باید موږ دغه وکړو، دا کار باید ونه کړو. مثلا لویه جرګه که په پښتو کې موږ وایو لویه جرګه ده، اوس که ووایو چې جرګې بزرګ، نو دا خو موږ لویه جرګه د قدیمو کلونو نه را په دې خوا روانه ده او په دې نوم نومول شوې ده. یا په انګریزي کې ګریټ ګیدرینګ چې هغوی کاروي، خو ورسره په خوا کې لویه جرګه وایي. ځکه لویه جرګه دا زموږ د مصطلحاتو د جملې نه ده، دا باید ونه ژباړل شي، خاص نوم دی. بل د هنري او ادبي مسایلو ژباړه ده. صحیح ده چې موږ کله ادبي او هنري مسایل را ژباړو. مثلا یوه لنډه کیسه ده د شولو خوف یا د نورو لیکوالو دغه د کیسې دي، روسي لیکوالو یا د انګریزي لیکوالو یا د نورو. موږ چې کله دا ژباړه کوو، هغه خاص خیال چې دی د دې په خاطر چې هغه خاص خیال، هغه فکر هغه پکې مات نشي، نور همغه واقعیات موږ په ډېرو ښکلو الفاظو باندې په خپله ژبه کې راوړو. ځکه زموږ په هنري نثر کې موږ ښه الفاظ کارولی شو، رنګینې کلمې کارولی شو. نو باید په ادبي او هنري مسایلو کې په ژباړه کې موږ
د دې تخنیک نه کار واخلو. شعر په نثر باندې ژباړل یو څه قید دی، خو شعر په شعر باندې ژباړه چې ده دا د آزادو ژباړو په دغه کې راځي. مثلا مخکې د هاشم زید سرواني د شعر یادونه وشو چې زموږ تقریبا لومړنۍ ژباړه ده. دا ژباړه د ابن خلاد د شعر ژباړه ده. اوس د ابن خلاد شعر موږ ته معلوم نه دی چې په هغه ژبه کې زما مخې ته نه دی راغلی، کیدای شي د عربي استادانو مخې ته راغلی، هغوی پرې پوهېږي. کیدای شي چې هلته دا شعر په یو بل دغه کې ویل شوی، په بحر کې ویل شوی، په یو رقم قافیه کې ویل شوی، دلته په قافیه او ردیف کې فرق وي. نو دلته د خپلې ژبې د چوکاټ سره هغه مفهوم دغه شوی دی، راغلی دی، خو یو څه ازادي پکې د ژباړن لپاره شته دی چې دا کار وکړي. بله ډیره مهمه خبره په ژباړه کې دا ده چې په ژباړه باندې داسې ګمان ونه شي چې دا ژباړه ده. ځینې ژباړې داسې کیږي، زیاتره موږ د نړیوال متنونه د انګریزي چې ګورو چې دغه ته یې راژباړلي، پښتو ته ژورنالستانو البته دا راژباړلي، د انګریزي تاثیرات ورباندې ډېر جوت دي، ځکه انګریزي خپل قالبونه لري، خو پښتو ته د هغې راژباړل د خپلې قاعدې له مخې نه شوي. اوچته معلومیږي چې دا د یو داسې چا خبرې دي چې ډېرې قالبي دي، خو په ځینو ژورنالستانو کې به دا مطرحي، هغوی په ژبه باندې ښه پوهېږي، په ادب باندې ښه پوهېږي، نو ښه یې راژباړلي اوسي. نو همدارنګه یوه ښه ژباړه باید دا خصوصیات ولري، دا ځانګړنې ولري چې ډیره ساده وي او په ډیر اسانۍ سره پرې پوهاوی چاته مشکل نه وي او په ډیر اسانۍ سره پرې پوهاوی وشي. ځکه که په سختۍ کې وژباړل شي یا هغه ترکیبونه چې موږ یې د خپلې ژبې لپاره کاروو، په خپله ژبه کې کاروو، د هغو ترکیبونو سره ونه لیکل شي، په هغه ترکیبونو باندې رانه وړل شي، دا نو بیا مشکله ده چې یو څوک پرې ښه پوه شي. نو په ژباړه باندې باید د ژباړې اثرات ډېر کم وي او داسې باید معلومه شي، وانګېرل شي چې دا متن د خپله د هرې ژبې یو متن دی، نه داسې یو متن چې د بلې ژبې نه راکاپي شوی دی او لیکل شوی دی. نو د نن ورځې لپاره زموږ د ژباړې په برخه کې معلومات همدغومره وو. د لیکوالۍ په نورو برخو کې به هم موږ معلومات وړاندې کوو. هیله ده راسره اوسئ. د خپل دې درس دا لړۍ همدلته پای ته رسوو. ښاد او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه چې مله مو کړئ له ځانه سره تر دې دمه پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.